بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. نن ویلاګم را نه پاتې شو، خو بهرحال ما چې تاسو سره بیا هم حاضري وکړم. یو خو پاکستان کې هغه هم درته وایم چې څه روان دي، خو افسوسناک واقعیات چې کوم په خیبر پښتونخوا کې روان دي، خاص کر زما علاقې کې، زما کلي کې، هغه هم درسره شریکوم. هنګو په حوالې سره څه نن هم جړپونه شوي دي او خلک چې کم دي ډېر زیات پریشانه دي. بل په جنیوا کې چې کوم کانفرنس روان دی، هغه کې زمونږ همکار، زما استاد هم ورته ویلی شي، حسن خان صاحب، هغه هم هلته موجود دی جنیوا کې. زما هم کوشش و، خو بس قسمت پاتې کم څه نورو مصروفیاتو وجې نه هم بس ما نه ډیلي وشوه چې هغه پراسس کې زه لا نه لړم که جنیوا کنفرنس کې. نو ماته هم دعوت شوی و چې کوم د افغان پاک افغان په هغه باندې خبره کېږي. هغه کې د افغانستان په حوالې سره څه خبرې روانې دي. نن هم حسن خان صاحب سره او بقاعده بلکې ویلاګ هم کړی دی، خبرې هم کړي دي، خبرې مو ورسره وشوې څه روان دي، څه کېږي، لګیا دي. دا هم درسره شریکومه. اول به زه تاسو ته دا ووایم چې دې وخت کې خیبر پښتونخوا کې یعنی که هغه خیبر ایجنسي واخلو، که بجوړ واخلو، که وزیرستان واخلو، که بنو واخلو، که لکی مروت واخلو، که ډی خان واخلو او که بلوچستان واخلو، دا خو زه تاسو سره سیم وایم. هسې نه چې تاسو ووایئ چې صرف تا په کلي باندې غم راغلو نو توس دا وایې. خو یقینو منه موږ خو پیل نه م وایو، خو اوس د دروړي بانډه زما کهي انډین کونسل کې راځي، هلته چې کم مرګ ژوبله وشوه، کم نمونه خلک پریشانه دي، کډې کوي. بیا اوس نن چې کم تازه پیښې شوي دي، هغه په توره اوړی ورته وایي، توره اوړی. هلته کې طالبان دا چې کوم دی تخاګر دي، څه دي، طالبان خو ورته اوس موږ نشو ویلی. دغه عملیات چې کوم دي ډېر تیزۍ سره روان دي، مرګ ژوبلې هم ورکې شوي دي. ظاهره خبره چې دلته نه هم ګولې ورېږي، هلته نه هم ګولې ورېږي. خلک اوس دي کې دا ډېر زیات غټ پوینټ ده. ول زموږ قوم ماشاءالله هغه ډېر زیات اتفاق سره همیشه د دغې مقابلې کړي دي، او مونږ په کلي باندې الحمدلله دي نه مخکې هم غیر چاپېر دغه تخاګرو خو زموږ کلي ته نه و نږدې شوي. دا پړومبي ځل داسې کار وشو. اوس هم هغې جرګې کوي، خپل فورس خپل هغه کوي. خو سوال دا پیداویږي چې آیا زموږ د سیکورټي ادارې، یعنی که تاسو وګورئ چې افغانستان باونډري ته بند کړه، دا صحیح ده چې دې طرف نه ترخاګر راځي، دې طرف نه طالبان راځي، نو بیا دا د کومه راغلل؟ دا سوال خلک هم کوي او موږ هم کوو. او اوس صورتحال دا دی چې وزیر داخله ګرځي بنګلادیش کې، وزیر اعظم هم دا روان دي چین ته، او هغه چې کوم مخکې به وزیرانو سره پریس کنفرنس کې دی هغه بیخي بندي کړي دي. او کوم پریس کنفرنس چې تاسو وینئ هغه کې څوک سوال داسې نشي کولی، او کېږي صحافیان سوال کوي، هم تاسو وینئ چې ډي جی ایس پی آر یا دا خو هغه یو موضوع نیولي، هغه موضوع طرف ته کېږي. اوس سوال دا پیداویږي چې زموږ د پښتون لیډرشپ په کله رابیدار کېږي. اوس په کار ده چې رابیدار شي، او دغه سوال دغه سیکورټي ادارو نه یا د دې مشرانو نه یا د سټیټ نه چې آخر دا راځي کمانه، او بیا دا دوره کم تعداد کې دي. دا یو خو تاسو ورکې علاقو ته چې بس تاسو خپل ځان په خپله امنیت کوئ. بیا ته وګوره چې زر کسان هم یوې علاقې ته نشي ننوتی. بیا یاره دومره ټول انسانان دي، هغه کس سره اصلوي هر سړی اصله پیدا کولی شي، خو تا څه ته پرېږدیم نه، تا یو تمچې ته هم نه پرېږدي، او دلته کې هغې چې کوم د خپل هغه کوي. خو بهرحال دا ډېر دردناک صورتحال پیدا شوی دی. نن په حوالې سره ووایم 9 مۍ، یعنی 9 مۍ توره ورځ ومنځلی شوه. توره ورځ په دې ورځ چې 9 مۍ باندې یقینا ټیک شوه، خلکو فرستریشن، خلکو هغه، خو 9 مۍ باندې بس دا یو غټ هغه جوړ شو چې کم په یعنی هغه املاک باندې حملې وشوې چې هغه دشمن کوي.
یعنی تحریک انصاف دی پی ټی آی دی هغه خپله باندې ځان خراب کړه. کني هغې زور هم ډېر هغه به ډېر وایه نور به هم ډېرې کیسې وي خو چونکې دغه شو بیا تحریک انصاف والا هغه وکیل چې کوم ما سره خبرې کړي دي عمران خان وکیل هغه تاسو واورئ چې 14 کروڑ روپۍ وکیلانو ته ورکړي شوي چې دا کسان به راخلاصوي چې کوم 15,000 نه زیات کسان ګرفتار شوي وو پی ټي آی والا هغه پیسې وکیلانو خپله کې وخوړې او هغو ته میلاو نه شي یعنې دا فنډ نامیلاو شوي وي. بهرحال صورتحال ډېر زیات غمګین دي. اوس راځم جنیوا باندې تاسو ګورئ حسن خان صاحب هلته موجود دی جنیوا کې هلته چې کوم پاک افغان ایشو او خاص کر افغانستان باندې خبرې کیږي یعنی هغه کې مبصرین هم دي هغه کې پوهان هم دي هغه کې جرنلسټان هم دي ډېر لوی په دې حوالې سره غونډه ده او هغې دا وایي چې افغانستان کې یو مستقل پایدار داسې حکومت چې هغه نړۍ کې ومنځلی شي نړۍ کې یو هغه وشي لکه څرنګې امریکا پالیسي باندې دا لا شل کاله یا سوره ورته ویلی شي چې کوم د کرزی او دا نورو حکومت تیر شول هغه بیرغ هغه ټولو ځایونو کې امبیسیز او ټول هغه ځای کې هغه روان وو. یعنی د افغانانو چې کوم مسایل دي دا حل کړی شي. بیا پاکستان په حوالې سره چې کوم پاکستان د افغانستان معاملات دي دا څنګه حل کړی شي په دې باندې ډېر زیات خبرې او د امن دپاره پیغام دی نو کوشش اوس دا روان دی یعنی زر به دا پروسس مکمل کړی شي او دغه حالاتو نه بوځي خو چې کوم دغه ترخګرۍ کوم د افغانستان جوړونو دا کې چې کوم روان دي خیبر پښتونخوا باندې نو زغه سیاسي لیډرشپ ته یعنی سهیل افریدي دي او کدا نور دي او پوه شوي دي په دې معاملې باندې بیا ټارګټ کلینګ تاسو وګورئ چې هغه په کوم نمونه کیږي یعنی زموږ علماء دین هغه علماء کرام شیخ الحدیث ادریس صاحب یعنی چې کوم د امن ممبرز دي کم د امن او د دین خورولو کسان دي یعنی دواړو منطقو کې د امن د پاره چې کوم کسان دي که هغه په افغانستان کې دي که پاکستان کې دي هغه ټارګټ کیږي لګیا دی هغه د اواز بند کیږي لګیا دی نو دې باندې هم سوچ پکار دی چې آیا درېمګړی یعنی انډیا به موږ ډایرکټ وایو چې هغه انتهایي ډېر زیات ملوث دی ولې چې هغه پاکستان دښمن دی او پاکستان چې کوم نمونه اوس مراکه حق سبا اوس تاسو ته وایم نن نهمۍ وه سبا مراکه حق منځلې کیږي چې کوم بھارت ته زبردست شکست ورکړی شوی و په هغه باندې خو بھارت لازمي خبره ده چې هغه خو ویلي مو چې پاکستان وګورو بهرحال زما په دې باندې خبرې هم ډېرې لویې شوې خو بس تاسو نه یقینا چې ما خپل تاسو راکړو تاسو کمنټس نه به پته لګي چې تاسو کمنټس کې څه رایه راکوئ خو کمنټس کې لازمي رایه راکړئ چې موږ هم په هغه پوهېږو چې زما فالوورز چې کم دي هغه څه رایه لري. ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ.